بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم د ریاضي مضمون د لومړي لوست سره چې د ښوونځي چمتووالي دوره ده بیا هم مذاکره بارکزی زه ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په تیرو زده کړو کې ښوونځی وپېژنده، د ښوونځي چاپېریال مو پېژندل، د ښوونځي موقعیتونه مو پېژندل، بعضې موقعیتونه لکه چپ ښي دغسې پاس لاندې او دغه موقعیتونه او دا چې وکړل ټول وپېژندل. پس د هغې نه موږ د ښوونځي چمتووالي ته څه لارښوونې لرلې چې څه رقم تاسو ځان آماده کړئ چې ښوونځي ته لاړ شئ. لکه سهار له خوبه پاڅېدلو، خپل ځایونه ټولولو، خلاص اینځلو، غاښونه برشول، خپل صحت نظافت مراعتول او همدغه شان لکه د حمام اغوستلو او همدغسې نورې لارښوونې وي چې موږ تاسو سره شریکې کړې. په تېره زده کړه کې ګرانو زده کوونکو تاسو اودس کول هم ولیدل چې اودس کول څنګه چې تاسو ته ویل شو چې تاسو کیدای شي اکثرا پوه هم شئ یا نوې د اودس کولو طریقه یادوئ. یعنې تاسو اوس عمر لکه د 6 او د 7 کالو ته بیخي مناسبه ده چې تاسو باید چې په اودس کولو طریقه او د مونځ کولو په طریقه باندې پوه شئ. چې د اودس کولو طریقې هم تاسو ته ویل شو چې اودس هم یو ترتیب لري، چې یعنې څنګه شروع شي، کوم ځای نه شروع کوئ، څه رقم خلاص کوئ، څه شیونه په اودس کولو کې مهم دي او څه کارونه باید چې تاسو اودس کې وکړئ، چې هغه تاسو په تیر لوست کې وویل. نن راځو ګرانو زده کوونکو د مونځ کولو ته، مونځ کولو طریقې ته. څنګه چې تاسو ګورئ چې دلته دا ماشوم کوچنی ده چې دی مخ په سجده دی. اودس کول، اودس نه پس ګرانو تاسو اودس د مونځ په هدف کوئ. کله چې تاسو اودس کوئ یعنی څه معنا ده چې تاسو خپل ځان پاکوئ، د مونځ کولو لپاره ځان آماده کوئ. د مونځ کولو لپاره غیر د دې نه چې تاسو خپل لاس، خپه، مخ، خوله دا ټول اینځئ، باید چې کالي هم څه پاکي، یعنی کالي چې مانځي کالي د بیرون څاڅکي او دا شیونه ورباندې چې نه یې الوتي. لکه کله تاسو د باندې ځئ، اوبه ډنډ دي، اوبه تاسو نه پوهېږئ چې هغه اوبه پاکې دي، مردارې دي، څه رقم اوبه دي. که چېرته د هغې کوم څاڅکی ستاسو کالو ته الوځي نو ستاسو کالي څه کېږي؟ بې مازه کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، د مونځ اولنی شرط دا دی چې باید اودس وکړي، ځان هم پاکي او جامه او کالي هم خپل پاک وساتي. بل کله چې تاسو مونځ شروع کوئ باید چې په مونځ کولو کې څنګه چې ما په مخکینی زده کړه کې هم تاسو ته لارښوونه وکړه چې که کله هلکان مونځ کوي یو وړه خولۍ، سپینه خولۍ باید چې څه کړي؟ واغوندي، په سر یې کړي. او که نجونې چېرته مونځ ته ودرېږي نو هغوی ته ټیکری چې څه دی؟ بیخي لازم او ضروري دی. لکه تاسو څنګه چې په دې انځورونو کې ګورئ، دلته موږ څه لرو؟ د وړو دپاره تاسو ته موږ مخکې هم دا ښودلي وو چې څه شی و. دلته تاسو ګورئ چې د وړې ټیکری په سر کړی دی په دې شکل باندې، او دې وړوکې هلک څه کړي دي؟ خولۍ په سر کړې ده، چې دا هم د مونځ کولو یو څه دی؟ مونځ کولو ته یو احترام او یوه طریقه ده. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو چې کله مونځ شروع کوئ باید چې د مونځ ویلو طریقه او مونځ کې چې تاسو کم آیتونه، کمې سورې ووایئ، هغه به انشاءالله چې تاسو ښوونځي کې څه کوئ؟ زده کړئ. تاسو په ښوونځي کې ډېر شیان مخکې د دې نه چې ښوونځي کې زده کړئ تاسو په کور کې هم زده کړي. کیدای شي ستاسو نه ډېر یعنې یو تعداد ماشومان، یو شمېر تاسو به جوماتونو ته هم ځئ، تاسو به د قرآن لوست هم شروع کړئ، خو بیا هم د مونځ کولو طریقه انشاءالله چې تاسو به په لا ډېر ښه په ښوونځو کې پوه شئ. د مونځ کولو طریقه ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو یې په دې انځور کې هم ګورئ چې دا دواړه څه دي؟ د ښوونځي زده کوونکي دي. که تاسو یې کالو ته وګورئ دا د ښوونځي څه دی؟
یونیفورم دی. دا یې ګورئ په څه منظمه توګه چې کړي خپل مونځ کوي. خو دې مونځ کې طریقه چې باید تاسو اول چې ودرېږئ څه رقم ودرېږئ. د هلکانو دپاره او د ښځینهو دپاره مونځ کې بېلې طریقې دي. لکه نارینه باید چې خپل لاس چیرته ونیسي د نامه په سر، ښځینه چیرته ونیسي. دا باید چې تاسو کله مونځ شروع کوئ په دې طریقو باندې ځان ډېر ښه پوهیږئ. پس د دې نه چې تاسو په دې طریقه د ولاړې په طریقه پوه شوئ، د جاینماز اچولو طریقه چې ما تاسو ته مخکې لوست کې هم لارښوونه کړې وه چې جاینماز باید چې کوم طرف ته وي، جاینماز باید چې د قبلې طرف ته وي. قبله چیرته ده؟ قبله کعبې طرف ته. نو تاسو جاینماز باید چې مخ په قبله واچوئ. په کومه طریقه ودرېږئ. د نارینه او ښځینه طریقې څه دي؟ بېلې دي. دلته څنګه چې تاسو دې انځور کې ګورئ چې دا دوه ناست دي او دواړه چې کړي لاس یې دعا ته جګ کړي. لکه تاسو هم چې کله مونځ کوئ او د مونځ طریقه او ټول هغه مراحل چې پکې ضروري هغه چې ټول خلاص شي، آخر کې باید چې وکړئ تاسو کینئ او لاس دعا ته جګ کړئ. ښه ګرانو، په دې دعا کې تاسو کورنۍ ته، کورنیو غړي ته، خپل ځان ته، وطن ته څه وکړئ؟ باید چې دعا وکړئ. هغه هم چې کله تاسو که بله دعا هم نه تاسو انشاءالله چې په دې کې به وروسته سورې فاتحه یاده کړئ، سورې اخلاص، سورې فلق، یعنی دا سورې چې یادې کړئ. کولی شئ چې د مونځ آخره کې چې شی وکړئ په خپل دعا کې دا تکرار کړئ څو چې تاسو نورې سورې او نورې دواګانې یادوئ. یعنی دا هغه لومړي چې دي مراحل دي. خو په مونځ کې د الحمدو یادول، د اتحیاتو یادول، د سورې اخلاص یادول ډېر څه دي؟ ضروري دي. چې تاسو په خیر سره کله چې مونځ ته ودرېږئ، په مونځ اول د چی نه شروع کیږي؟ یعنی د مونځ ته تاسو باید چې نیت وکړئ. کله چې مونځ ته ودرېږئ د ټولو نه لومړی پړاو کې باید چې تاسو د مونځ نیت وکړئ چې مونځ کومه د کم وخت څو رکعته فرض دي یا سنت دي، کم را یا نفل دي، هر یو مونځ چې هغې دپاره اول نیت پکار دی. اول نیت وکئ، پس له هغې نه د مونځ نور مراحل چې وکئ مخې ته ویسئ. په دې انځور کې تاسو وکتل چې دوی چې کوي ناست دي خو لاس یې دعا ته جګ کړی. پس د مونځ نه دعا ډېره څه ده؟ ضروري ده. آفرین. ښه، اوس دا انځور خو تاسو مخکې هم وکته، وګورئ چې دا هم چې دی یو وړوکی هلک دی، په څه رقم ناست دی، خپه یې ښودل په مونځ کې چې څه رقم باید خپه قد کړي، چپه خپه قد کړي که ښي خپه، په کومه خپه باندې کښېني. یعنې دا شیونه ډېر څه دي؟ ضروري دي. آفرین. وګورئ د دی د جاینماز اچولو طریقه، جاینماز باندې ناسته، لاس دعا ته پورته کول، خولۍ اغوستل، دا ټول مونځ ته چې شی ښیي؟ احترام او عزت ښیي. لکه دلته بیا هم تاسو په دې کې ګورئ که نارینی او که ښځینی هر یو ته د جاینماز اچول، مخ په قبله، نیت کول، ستر کول چې څنګه باید ځان پټ کړي، څه رقم زوړکې واغوندي. په دې کې څه شي؟ په مونځ کې باید چې خته ښکاره نه شي. دلته هم تاسو ګورئ چې د دې ماشومې خته ښکاري. د هلکانو یا د نارینهو پروا نه لري، خو که دوی مونځ کوي یا ښځینه مونځ کوي باید چې دوی څه وکړي؟ خپل خته ټول په ټیکري کې تاو کړي. آفرین. پس د هغې نه د مونځ چې دی دغه د جاینماز طریقه وه، د ناستې طریقه وه، او ټولو نه مهمه که د نارینه او د ښځینه او د مونځ طریقه او د لاس نیولو ضروري ده. یعنې ستاسو مونځ هغې کې څه کېږي؟ توپیرېږي. لکه نارینه چې کوي لاس په نامه نیسي چې کله ودرېږي. نو انشاءالله چې تاسو به دا طریقې یادوئ او کېدای شي یادې کړي مې تاسو د اول نه په دې پوه شئ. خو تاسو چې یعنې کله ښوونځي ته ځئ، دا هم د ښوونځي تګ ته یو د چمتووالي دوره ده چې تاسو باید مونځ وکئ، سهار وختي پاڅېږئ، قرآن شروع کئ، مونځونه خپل شروع کئ، مونځ ووایئ او پس له هغې نه ځان آماده کئ د ښوونځي تګ ته.
ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه د مونځ په هکله یو څه معلومات تاسو دپاره انشاءالله چې تاسو به دا معلومات ټول عملي کوئ او د لا ښه پوهې دپاره تاسو نور هم د علوم دین د قرآن زده کړې هم لرئ چې انشاءالله تاسو به هغه هم وګورئ په وروستیو زده کړو کې چې تاسو ته ښوونکي چې کوي لارښوونه کوي د سورو قرائت د لمونځ طریقې چې څه رقم باید تاسو ودرېږئ څه وکئ کومه سوره ووایئ نو هغه ټول تاسو چې کوي لارښوونه کوي انشاءالله چې تاسو به دا ټول عملي کوئ څو چې ښوونځي ته ځئ انشاءالله د هر څه ته به تاسو چمتو شئ دا وه ستاسو نننۍ زده کړه تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا زه راځم او بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم یو نوې موضوع سره نوې لارښوونې سره چې تاسو باید څه وکړئ تاسو په لوی الله سپارم په مخه مو ښه شه خوشحاله اوسئ